زرې زرې شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ته رسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوږو پښتنو، پخوا په زمانه کې به د یخنۍ چې شپې ورځې به وې او د زمیندار چې به ګوړه خرڅه کړله نو ویله که نن به کباب خورو، ډېر به خوشحاله ویله که نن مې ډېره زیاته ګوړه خرڅه کړې ده. زه هغه خوش قسمته یم چې د پښتون پروډکشن چې کوم فصل 45 کاله مخکې الحمدلله ما کرلی و، نن د هغې نماینده او اپریشنل منیجر مدثر عبدالله پوره د پاکستان نه چې 30 کسان په لمس کې د فلم میکینګ او د ډاکومنټري دپاره د هغې انتخاب شوي، نو په هغې کې د پښتونخوا نه د پښتون پروډکشن د مدثر عبدالله هم سلیکشن شوی دی. دا ټولو پښتنو ته د مبارکبادي وي او زه همدغه هیله لرم چې همدا پښتانه به انشاءالله العظیم د دې نورو خپلو پښتنو مرسته کوي او د هغې خدمت به کوي. او تاسو ګورئ دا هر څه داسې ګډوډ او روان پراته دي، دا ډېره موده دغه شانتې روان پراته و، دوی بلکل په دې خپل کارونو کې مصروفه وي. نو نن ځکه دا رنګ یې راوړه چې د غونډ پاکستان نه په 30 کسانو کې د پښتونخوا نه د دوی سلیکشن هم وشو. صاحب شاه صابر صاحب وی زرې زرې شي چې رڼا ته رسي نور ته رسي ستوري د سختو نه تیریږي چې سحر ته رسي. د لوی الله په امان.